अस्सलामुअलैकुम मलगरू ज़ईम इब्रार तاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي ملګرو آخرکار د پاکستان او د افغانستان دویمه لوبه هم شروع کېدو والا ده. په دې دویم میچ کې د پاکستان او د افغانستان که پلینګ 11 باندې نظر واچو نو د پاکستان به هم سیم هغه پلینګ 11 وي دا بل ورځنی میچ هغه او د افغانستان په پلینګ 11 په 11 لوبغاړو کې کېدای شي ریاض حسن او نور احمد چې کوم دی د دوه لوبغاړي پکې بدل شي نور به چې کوم دی د افغانستان هم دغه سیم پلینګ 11 وي. نو کېدای شي ځینې کسان زموږ دا ویډیو ګوري او بیا میچ شروع شوی خو دا راته په کمنټ کې ضروري ووایي چې نن به پاکستان افغانستان ته څومره ټارګټ ورکوي او افغانستان به پاکستان ته څومره ټارګټ ورکوي او دا میچ به څوک ګټي او دا راته هم په کمنټ سیکشن کې ضروري وایي چې نن به بابر اعظم څو رنزونه جوړوي فخر زمان به څو رنزونه جوړوي دین علاوه د افغانستان رحمان الله ګرباز به څو رنزونه جوړوي ابراهیم زدران به څو رنزونه جوړوي او دا راته هم وایي چې شاهین شاپریدي به نن څو وکټ اخلي او حارث روب به نن څو وکټ اخلي. د میچ د ختمېدو نه که چېرته تاسو په کمنټ کې صحیح جواب ورکړی چې لکه مطلب شاهین شاپریدي به نن 3 وکټ اخلي کوم ملګري کمنټ صحیح نو پر روانو ویډیو کې زه ستاسو کمنټونه هم شاملوم او ستاسو نوم به پکې هم اخلم نو خپل رائے خپل نظر راڅخه ضروري شیر کړئ چې دا نننی میچ به څوک ګټي بابر اعظم شاهین افریدي دیو به چې کوم د څومره وکټ اخلي څومره رنزونه به کوي. افغانستان د کرکټ مینوال ته هم په کمنټ سیکشن کې وایي چې نن به مجیب الرحمن څو وکټ اخلي راشد خان به څو وکټ اخلي. رائے خپل کمنټ را سره ضروري شیر کړئ د داسې نور نوي او تازه کرکټ اپډیټس لپاره زموږ سره اوسئ ملاویږو بل ویډیو کې د الله په امان.